د لونګو چوک د هنر او رنګینیو ځای. د ښار په یوه څنډه کې د لونګو دغه کوچنی چوک هره ورځ د خلکو پام ځان ته اړوي. که څه هم کاروبار یې ډېر لوی نه دی، خو د همدې وړوکي کاروبار له لارې د 10 کسیزې کورنۍ د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پوره کیږي. د ورځې له پیله تر ماښامه موټر چلوونکي، ځوانان او مسافر دلته تم کیږي او په مینه د لونګو له ترونو جوړ شوي زونډي اخلي. لونګ چې افغاني ټولنه کې له پخوا زمانو راهیسې د دود او سینګار یوه نه بېلېدونکې برخه بلل کیږي، لا یې هم خپل ارزښت ساتلی. دا پروژې فعال په نوم یې د اوس لونګو چوک نه یادېږي. دې نه هر یو خلک یې ډېر خوښوي، موټر وی ته درېږي. دا هر یو مختلف قیمت لري، مختلف ریټونه لري. دې نه 10 نفریز نه فامیل ساتو او ډېر مسافر یې خوښوي، ډېر د وطن خلک خوښوي، ژڼکي خوښوي، غوړو ته یې چوي، موټرو دپاره، موټرسایکلو دپاره. دا رنګارنګ تارونه او د هنرمندو لاسونو له برکته جوړ شوي دغه زونډي نه یوازې د سینګار وسیله ده، بلکې د کلتور او دودونو یو ژوندی انځور هم ګڼل کیږي. له پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ او د اریوب ځاځیو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د لونګو چوک یې لومړی ځل په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی و. د هغوی په خبره د زونډیو ښکلا او د خلکو ستاینې دومره اغېزه پرې کړې وه چې په خپله یې د لیدو او پیرلو هوډ وکړ. د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا لونګ سره مې ډېر شوق و. دا لونګ ته راغلم معمول چې دا موټر ته د لونګ وچوه چې ګرمۍ موسم یې ډېر ښه بیک و، خوند کو، خوندور شی د سړي زړه شوق سره لري، خوند لري، ډرایوري خوند کوو. مخته وخت لږ استعمال شوی دی، په اخر کې بیا ختم شو، کم شو، هېڅ بیا ول ده بیا یې زه نوی خوند وکړه، هغه ډېر ژوند یې نوی که تازه یې کړه. بیا ځکه د ګیان نه پسې راغلم، موږ د موټر ته یې وچوه، حجرې کې یې دا ګلګه وم. دا مې په ټیک ټاک کې لیدلی او ډېر ښکلی ځای دی. مې چې دا یورې نږدې نه وکړو خالي دا مې چونیم شای به سړی وخلي لږ بورکوي، اگر چې دا سره کم جوړېږي سره کم هغه دی. د ښار له ګڼې ګوڼې لرې د لونګو دغه کوچنی چوک نن د دود، هنر او روزګار یوه رنګینه نښه ګرځېدلې. داسې ځای چې د خلکو د تګ راتګ تر څنګ د یوې کورنۍ اقتصادي برخه یې هم فعاله ساتلې او د افغاني کلتور یو ښکلی رواج یې ژوندی ساتلی.